اشرف غنی پاکستان په اړه تازه څه ویلي او کوم حقیقتونه یې ښکاره کړي. سلام، وخت مو په خیر. ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د پاکستان لخوا د ملا عبدالغني برادر خوشي کول دا معنا نه لري چې ګواکې اسلام آباد د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ کوي. ولسمشر غنی وویل چې پاکستان باید پر دوو مهمو مسایلو خبرې ورسره وکړي او هغه دا چې د ترهګرو ملاتړ به دروي او د سیمه ییز امنیت لپاره په ګډه هوکړه ورسره کوي. ولسمشر غنی وویل پریکړه لا هم پاکستان ته پاتې ده. د ملا عبدالغني برادر خوشي کول د سولې د بهیر د ملاتړ معنا نه لري. هغه یو فرد دی. موږ صادقانه بحث غواړو چې دوه اړخه لري، یو د طالبانو د پناه ځایونو بندول او دوهم د سیمه ییز امنیت لپاره ګډ تفاهم. ولسمشر غني هم دا راز ټینګار وکړ یوازې دا هم کافي نه ده چې طالبان ځان په رسمیاتو کې له القاعده جلا کړي، بلکې ډیره مهمه ده چې دا ډله له ټولو تروریستي شبکو چې د افغانستان هر ګاونډي او نړیوال قدرت ته ګواښ پیښوي لرې شي. ولسمشر غني تېره ورځ د امریکا سنا مجلس له غړو سره د لیدنې پر مهال هم یاده کړه چې افغان دولت تر اوسه هم له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان لخوا د پام وړ او عملي اقدام نه دی لیدلی او په پاکستان کې د طالبانو پټن ځایونه لا هم یوه ستونزه ده چې باید ورته پاملرنه وشي. د یادولو ده چې ولسمشر محمد اشرف غني د مونیخ په 55 امنیتي کنفرانس کې د ګډون په موخه جرمني ته تللی چې هلته یې له بېلابېلو مقاماتو سره لیدلي. په هر حال که څه هم اشرف غني وار په وار په پاکستان دا نیوکې کړې، خو پاکستان یې نه مني او ترې منکر دی. خو دا حقیقت اوس ټولې دنیا منلی او دا خبرې اوس هر چا ته معلومې دي چې څوک د چا او څنګه ملاتړ کوي. په هر حال تاسو د ولسمشر محمد اشرف غني د دغه خبرو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه م راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.